خو دلته یو شال دی ګوره چې ښه په دې ورته متوجه سو خلک اوس ورباندې هم نارې اوس هم وایي چې صلح دې هم اوس راسي. ګوره صلح هلته راتلی شي چې د صلح د خلکو سره ته مواجه سي. تر اوسه موږ د امریکایانو سره ټکر دی، تر اوسه موږ جنګ د افغانانو سره نه دی. دا چې افغانۍ د امریکایي په بغل کې ولاړ دي دا خو د ده ګناه ده، دا خو زما ګناه نه ده. که امریکایان دا ډې نه ووځي، امریکایان د افغانستان نه ووځي، زما شرعي علماو شریعت د دې امر نه راکوي چې زه بیا پر هغه باندې کوم بیا به زه یو حل راولم. د همدې خبرې لپاره چې کله امریکایانو صرف ګوره اوس په وینا کې خبرې کړي دي، موږ دې ته اماده یو افغانان مې راغوښتي دي. خو دا افغانان باید په دې پوه شي د دې راغلي دي دا موږ د حل دپاره راغوښتي، د افغانستان د مستقبل د لوړو مسایلو دپاره ښه نظر ورکړي، ښه الهام ورکړي چې راتلونکي مذاکرات کېږي، کم کم فکرونه په کار واچوي چې افغانان یو موټی سي. هغه چې کوم کسان چې راغلي او دا هم په دې هغه کوم کسان چې دلته راغلي دي موږ په دې کې دا هم ونه کړله چې په دې کلام کښې دا جنډۍ تر څو موږ وپېژنو څوک صلح غواړي او څوک یې نه غواړي. صلح به راځي ځکه صلح د افغانانو ارزو ده، صلح د الله خوښه ده او صلح د افغانانو ارزو ده. او موږ دا ویلی شو چې افغانان صلح غواړي او موږ افغانان سره یو یو، دې کې هېڅ شک نشته. هغه څوک چې اوس دې کنفرانس خبره دا ده چې د کوم خلکو خپلې نظریات وړاندې کړل، زه خو چې څونه نتیجهګري ما وکړله اکثره رایې پر دې چې هغه افغانستان کې یو حل غواړي ښې رایې پیش کړلې. یو په فرعي مسایلو کې یو انتخابات غواړي د حکومت په جوړښت کې، یو وایي چې یو بلدان عرب یو انتخابات وي عام وي خاص وي څنګه. دا د افغانانو کار دی چې کله کښېنست دا مسایل به وروسته جوړېږي. خو په مجموع کې د خلکو نظرونه مثبت وه. اما د پخوا نه موږ ویلي وو چې موږ د یو چا سره خبرې نه کوو لکه د کابل د ادارې سره، ځکه موږ پوهېږو چې هغوی کښېنولي دي چې تر څو پورې هغوی په دې پوه شي چې دی راسدي والله که یو خارجي ځینې ووځي دی په مذاکراتو کې به زما سره لانجې جوړوي چې تر څو بل ته وایي چې زه ما سره نه جوړېږي ته ما سره څنګه ځې. او دا خبره داسې نه ده چې د چا په دغه احساساتي کوم نه احساساتي خبرو کوم نه کوم. موږ ته دې راغلي 15 کسانو د موږ سره خالي د پاسپورټو په حصول کې موږ ته اجازه د سفر کولو کې دا موضوع موږ ته ښه روښانه شوه چې دوی څومره اختیار لري او څومره چا ته واک ورکولی شي او څومره دوی فیصلې کولی شي. ښه چې زه یو 15 کسان پاسپورټ دی ما ته راکوي په دې کې اجازه ده دې نه دی د پاسپورټ راکولو اجازه نه لري. زه د دې سره د افغانستان د قضیې په سر کښېنم چې امریکایان دې ووځي او امریکایان سره خبره نه وي سوې امریکایان به د افغانستان نه ووځي. دې ته هم باید سوچ وکړو. یعنې یو معقولیت دی، یو که دلایل دا چا څه وایو نو یو هغسې یو جهتونه دي چې هغه په مسایلو کې اوس دخیل نه دي او نه هم دخالت غواړي چې یو وغواړي د مسلې باطلوي. او د دغه یو ښه ثبوت د نننۍ ورځې دغه اوسنی کنفرانس دی چې اوس اکثریت آرایو پر دې چې د حل لاره ولټول سي. ولې د کوم جهته څه چې څه کسان راغلي هغوی هویدا او برملا معلوم سو چې هغوی دې ته دغه نه چې پر حل ورغږېږي بلکې پر دې ورغږي چې څنګه اخلال وسي او څنګه دغه وسي. او دا ځکه مخکې هم ثابته وه چې بیخي خلکو دا غونډه هم نه غوښتله. خو اوس د خارجیانو د دوی د انډیوالانو د خاص ورته وویل چې نه دا غونډه وکړي نو یې وکړله. دوی کسان چې راغلو دننه موږ دا نتیجهګري وکړه چې دا خلک ایا د مذاکراتو مستقیم واړوه که نه واړوه. قسم بالله د خدای د نصرت علامې چې دا طالبان په خوله کې اچولي د کابل اداره د قبولو وړ نه ده. ځکه موږ پوهېږو نو کوم کسان چې راغلي دي هغوی اولنۍ نشست و هغوی به ویلي وای چې خدای مې راوله نشست مې جوړ کړی دي دا کې ډېر اختیار شته چې دی چې مې کلام کښې کړی کېدای چې موږ نه وای راغلي خو دوی به دا استقبال کړی وای چې دا مې ښه نظر وړاندې کړی دی راځئ چې څه نه کړو د آینده مذاکرات لپاره ښه لارې کومه لار کولی شو پر کومه لار تګ کولی شو. دوی دلایل د دې وایي چې دا اشغال نه دی او دا خو چې راغلي د ملل متحد قانون دا نه دي دې ته ویلي. اوس د ملل متحد قانون خو د افغانستان قانون نه دی. افغانستان خو د اسلام او د مسلمانانو ملک دی. د ملل متحد قانون خو د ټولې دنیا دپاره جوړ دی، هغه د یو خاص ملک دپاره نه دی جوړ. دا ستا دپاره د جنس کې دی چې دا اشغال نه دی ځکه ملل متحد والا وجه ته اشغال نه دی ویلی. زه وایم چې لږ په معقولیت باید خبرې وکړو. زه بر د اصلي موضوع هدف ته راځم. موږ د سولې دپاره جمع شوي، موږ رایې ولیدلې او انشاءالله د دې دپاره به آینده دپاره نه دا ځای د پرېکړو هم نه دی او نه د فیصلو دی. نه موږ سره دا اختیار ته چې موږ پرېکړو فیصلې وکړو. د پرېکړو او فیصلو اړخونه معلوم دي. څوک چې جنګ سره مشتي دي، چا چې وارې سره کړي دي، څوک سره چا سره چې اختیار دی هغه خلک معلوم دي. هغه پر ناست پر دې مسایلو باندې پیشرفت لرو. الحمدلله الله ته امید لرو چې موږ به سولې ته ورځو ځکه چې د افغانستان دغه مظلوم حالت چې دی دا د دې وړ نه دی چې ورځ بقا ولري. دغسې د مظلومیت حالت دی نو الله پاک به د دغو خلکو نصرت کوي لکه چې اوس هم د نصرت علامې وینو. صلح به راځي خو هغه خلک چې په دې باندې پوه شي چې په دې سولې دپاره لرګي ماتوي یا صلح نه غواړي یا هغه څه پیښ شي چې په هغه باندې د صلح اخلال کېږي ابدا به دوی دا مقصد ته ونه رسېږي. ځکه د افغانستان ولس مسلمان ولس دی هغه صلح والامن غواړي او څوک یې نشي سره بېلولی. که څوک غواړي هغه به د کمونستانو غوندې ذلیل کېږي لکه چې ذلیل شو.
هغوی باید په دې پوه سي دا زموږ ملت دی موږ یې غواړو که هزاره دی که ازبک دی که تاجک دی که پښتون دی هر څوک چې دی دا زموږ ورور دی زه یې اوس مثال ویلی سم هغه وویله چې د طالبانو په وخت کې زموږ پر دغه اقلیتونو دپاره څه شی نه و سوی ما له هغې خپل معقولیت باید دومره خو وپېژني دومره یې درک کړي چې طالبانو خو کولی شي چې دا اوس د دې کنفرانس رقم دې کې پرک شوی وی چې دا دې نه راځي خو دا ستا وجود دلته خپله زما یو اهتمام په تا دی چې ته مې دلته پرېښې راغوښتې مې زما په مشوره دا ځای جوړ شوی دی